داجي یو 300 روپۍ راله راکړه، چمپلې مې نشته، ځان له په چمپلې اخلم. هلکه نشم درکولی د 300 روپۍ. غټ غټ سړی د خدای مسلمانه، ځان له څه محنت مزدوري وکړه، دیاړې وکړه. 300 روپۍ دومره ډېر نه دي، ځان له را پیدا کړه او زه دله یو چوڼی نشم درکولی. داجي زه تا ته یو خبره کومه، مهران له خو ته هر شی اخلې، نو ما له ولې نه اخلې؟ زما خو در باندې هم څه حقوق شته. ته اوس راغلی، ته زما نه د خپل حق تپوس کې. دا شی ګورې زه د سره نه منم، او تا ته ښه پته ده چې پلار چې دی دا اختیارمند دی. د پلار خوښه ده که یو بچي له څه شی ورکي که نه ورکي، د پلار نه څوک تپوس نشي کولی. داجي حق درنه نه غواړم، خو ما مهران کورونه یو، زموږ په منځ کې خو لږ انصاف کوه که نه. داجي ولې تاسو خو ډېر خفه یې؟ مهرانه بچی بې سوره نه یم، دا عمران راغلی او زه ډېر زیات غټ غوسه کړم، او دومره بې پیدې سړی دی. ګوره ما ته وي ته ما له خپل حق نه راکې. داجي عمران پرېږدوه، خو زما دا یو موبایل ډېر زوړ شوی و، نو ما ویل زه به ځان له یو نوی موبایل واخلمه، نو ما 1,00,000 روپۍ راکړه چې ځان له ښکلي موبایل واخلمه. ښه بچی موبایل اخلي ځان له، دا زوړ موبایل دی ولې څه مسله ده پکې؟ خو زه داسې چل دی، دا 50,000 روپۍ چې دي دا نغدې والا، خو د 50,000 بدله زه اکاونټ ته ور ټرانسفر کړم. ټیک شو بچی، ځان له ښکلي موبایل به والا. ها ټیک شو داجي، ډېره مهرباني. زه اوس ورځمه چې ځان له ښکلي موبایل واخلمه، ډېر ښکلی داجي مې دی. او پردی مزدوري خو ډېر ګران کار دی. یا الله پاکه ته زما د پلار پوه کې چې زما سره زیاتې نه کړي. بچی خیر رالی. الله دې وبخه، خو باچا ما یو خبره کوله، ما چې تاسو له هغه 1,00,000 روپۍ قرض درکړې وې، تاسو زما نه د خپل بچي د کاروبار دپاره اخیستې وې، نو د هغې 2 کاله وشو، نو زه اوس راغلی یم چې هغه ما ته راواپس کړې، او ستاسو بچي کاروبار هم ډېر په ښکلې سطحه روان دی، ځان له پکې ځمکې الي او کله پکې یو شی دی کله بل شي، او زما اوس د پیسو د ډېر زیات غټ ضرورت دی، نو چې تاسو دا ما ته په 2 ورځې کې راواپس کړې نو ډېر به ښه. بچی تا دې الله خوشحاله کړي، تا زموږ سره پوره مرسته کړله، او باقي د 1,00,000 روپو خبره شوه، نو 1,00,000 روپۍ دومره ډېرې نه دي. بس اوس مې بچي ته ټلیفون کومه مهران ته، او سبا نه بله ورځ به مې بلکل تیارې کړي. صحیح شو باچا، یو 2 ورځې پس وخت چې زه راشم. الو داجي زر سوال جواب کوه، په تادې کې ما څه کار مې دی؟ ښه بچی ستا خو به تادي، خو بچی ستا د دې کاروبار دپاره ما یو 1,00,000 روپۍ د دې واسیب کې نه راغستې وې، نو اوس هغه وي چې موږ پې کنډاومن یو، نو اوس وي چې هغه 1,00,000 روپۍ راله په یو 2 ورځو کې وګورې، نو که ستا سره د روپو څه ګنجایش کېږي نو مهرباني وکړه، ستا خو روزګار اوس ښه دی، نو دا 1,00,000 روپۍ موږ له زر تر زره راولېږه. اوس دې دا خبره وکړه، خو بیا چېرته دا خبره ونه کړې، او که بیا یې دا خبره وکړه نو نمبر ته د بلیک لیسټ ولېمه. دا خو زما د کاروبار روپۍ دي، چې زه تا ته دا روپۍ درکړمه نو زما کاروبار به بیا خرابېږي، او که ځان له هلته کې پټۍ خرڅوې که کټۍ ولې خرڅوې، ځان له خرڅوه، زه په دې کاتو کې نه یم. یا بچی دا د څنګه خبرې کې؟ بچی ستا سره ما څومره تکلیفونه او څومره سختې برداشت کړلې، بچی ما سره خو چې څه شی به و نو ما به هر څه تاله درکول، بل عمران غریب چې دی هغه له ما څه شی نه دی ورکړی، ستا دپاره ما قرضونه کړي دي چې څه شیز به را سره و هر څه سره بچی تاله ما درکول، ته اوس ما ته دا خبرې کې؟ ستا دپاره ما ستر نه دی کړی. اوس ته نه ټلیفون کټ کومه، ابا دې ګور ګوره بیا ټلیفون نه کې، او تا ماله چې جل کړلی. داجي ولې خفه؟ عمران بچی موږ خو تباه برباد شو چې څه روپۍ وې را سره، څه ټکې وې ټولې موږ په مهرانو لګولې، او د هغه دپاره موږ قرضونه او هر څه سره خو وکړو. بچی تا له خو ما څه شی نه درکړه، خو هر څه ما په مهرانو لګول، خو مهران نن زما زړه مات کو، ما ته ووایي چې واسیب راغلی دی خپلې 1,00,000 روپۍ غواړي، زما نه ټلیفون هم کټ کو، دا خبره راته وکړه چې نن نه پس ما ته ټلیفون ونه کړي، ځان له خپل کار کوه،
نو بچې زه اوس نن څه چلو کوم زما سره خو هېڅ شی نشته. دا سره داجي ما خو تا ته چرته خیرې نه دی کړی، خو داجي ما خو صرف تا ته دا وې چې په موږ دواړو کې انصاف کوه، موږ دواړه ستا زامن یو. داجي زما خو نور څه وس نشته دی، 1,00,000 روپۍ دې را سره اوس بلحالو دا به درله درکړمه او دا به له ورکړه او دا بقایا چې کومې دي نو ځان له به دیاړي مزدوري کړو او زه به یې درله پیدا کړم او ور به یې کړو. داجي ته خفه کېږه مه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. حاجي صاحب ولې خیر دی که څه خفه غوندې یې؟ یاره توحیده پته لګي نه چې زما نه داسې څه غزوي مه غلطي شوې ده. هغه بچي باندې مې دومره خوارۍ دومره پیسې مې پرې ولګولې او اوس اخري انجام دا راغی هغه وایي ته ما له څه کړلي او ټلیفون یې راپسې کټ کوي خپل کار کوه او هغه بل بچی و د هغه سره مې ډېر زیاتې کړلي هېڅ شی مې ولره نه دی ورکړی. هغه دې خدای خوشحاله کړي. هغه راته ووایي یاره 1,00,000 روپۍ دې را سره دا واله. یاره توحید زما نه ډېره زویمه غلطي شوې ده چې ما په دې خپلو وړو کې انصاف نه دی کړی. حاجي صاحب دا تاسو څه وایئ؟ دا خو رښتیا تاسو ډېر زیاتې کړلې خپل د دې زوی سره او ټولو خلکو له دا پکار دی چې خپل د دې بچو سره یو شانتي انصاف کوي، مینه محبت ټولو سره یو شان دی کوي او چې کله تا خپل په بچو کې بې انصافي وکړه نو الله پاک هم تا سره انصاف چرې مونه کړي. نو ټولو خلکو له پکار دی چې خپل د بچو سره یو شانتي مینه محبت ساتي.